او نن چې کومه موقع ده نو زه په دې باندې ډېر بې حده خوشحاله شوم چې د سپورټس ګالا شروع کیږي په دې ورځو کې چې دې ورځو کې بارانونه نه وي نو بارانونه سپورټس نه ګډوډ کوي نو دا ورځې ډېرې مزیدارې دي هر کال په دې کې پکار ده چې دغسې د سپورټس ایونټس کیږي او صحتمن مازغه چې دي په صحتمن وجود کې کم بچی چې په کلاس کې په سټډي کې ماهري نو پکار دا ده چې هغه په سپورټس کې ماهري که دی په سپورټس کې ماهر نه دی ورزش نه کوي دی منډې ترډې نه وي نو بیا د ده قصه خراب وي ځکه چې دی بیا بې ځایه غټېږي بې ځایه د ورزش نه کېږي هغه کم فاضل مادې چې په وجود کې نو هغه د خولو په شکل کې د بني آدم نه وځي او چې کله بني آدم ورزش نه کوي نو دی ډېر زر بوډا کېږي بیا او ډېر زر ناجوړه کېږي بلا ناروغتیاګانې ته په سر ولاړې بیا یو انګریز وایي که ته غواړې چې د بیمارو او د رنځونو نه ځان بچ کې نو منډه وهه او داسې منډه وهه لکه چې بیماري په تا پسې درپسې ده او ته ترې منډه وهې نو چې څومره تیزه منډه وهلی شې نو هغومره به بیماري شاته پاتې کېږي نو د دې وجې نه دا ورزشونه دا لوبې دا په انسان کې ډسپلن هم راولي دا په انسان کې د قانون احترام کول هم راولي صحت هم ښه کوي د هغې نه علاوه د وجود مسلې چې کومې هغه ټولې وړې وړې مسلې د دې سره بیخي ختمیږي خاص کر د خېټې مرضونه د جوړونو مرضونه دا ټول د لوبو سره سمدستي ختمیږي او لوبه چې دا په دې وجه هم ضروري ده چې کله انسان تعلیم کوي نو د تعلیم سره کو کریکولر اکټیویټیز چې دي د کریکولر اکټیویټیز سره ضروري یعنی ته چې سبق وایې کلاس اخلې سټډي کوي د دې سره به لوبې هم کوي د دې سره به په تقریري مقابلو کم حصه اخلې نعت قرأت اداکاري چې څه درله درځي هغه ټولو څیزونو د اظهار موقع ملاویږي په سکولونو او کالجونو کې نو دا ستاسو دپاره خوشبختي ده چې ستاسو سره دومره غټ ګراونډونه شته ستاسو سره دومره سهولت شته ستاسو سره ماهر استادان شته د دغې په برکت تاسو لګیا د ژوند په میدان کې په نورو میدانونو کې هم تاسو کارنامې کوئ بله دا ده چې کله د پېښور پبلک سکول یو سټوډنټ په قومي یا په بین الاقوامي سطح باندې ځلیږي نو دغه یوازې ستاسو فخر نه دی دا زموږ د صوبې فخر دی دا زموږ د وطن فخر دی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته چې مونږ وګورو یا د اسلام پیغام ته مونږ وګورو نو پای کې قدم په قدم ویل کېږي چې علم زده کړئ طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمات یعنی په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې علم حاصلول فرض دي یا بل حدیث مبارک کې راځي چې د زانګو نه واخله تر لحده پورې علم حاصل کا یعنی علم چې د دې حد نه دی معلوم وخت نه دی معلوم دا تر د پیدایش نه تر مرګه پورې خلک زده کړه کوي لګیایي مونږ چې یو مونږ دا دي ویښته سپین شوي دي خو ځان ته اډو پوی نه وایو ځکه چې هر وخت سړي په علم کې اضافه کیږي خو چې کله بني آدم علم زده کوي نو دویمه مرحله چې ده نو هغه د عمل ده اولنۍ مرحله علم دی زده کړه دویمه مرحله د عمل هغه علم په عمل کې راوستل رحمان بابا وایي چې علمیت د بې عمله عالمانو علمیت د بې عمله عالمانو گویا گنج د کتابونو په خره بار شو چې عالم دی او علم حاصل کړی دی څوک چې عالم دی او علم حاصل کړی دی او عمل پې نه کوي نو داسې دی لکه په خر چې ډېر شی کتابونه پراته نو خر پې هم عمل نه کوي دغه رنګ وایي چې د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولې خر به حاجي نشي په طواف خر چې دی هغه په طواف نه حاجي کېږي ځکه چې هغه پاکي نه لري هغه روحاني پاکي نه لري د هغه په عمل کې هغه څیز نه ښکاري نو که تاسو غواړئ چې په ژوند کې کامیابي حاصله کړئ نو علم حاصل کړئ په علم باندې بیا عمل وکړئ ورزش کوئ د خپل صحت خیال ساتئ د خپلو ټولو صلاحیتونو چې کم کمال درکې دی د هغې د اظهار موقع ته ځان رسوئ بله دا خبره ده چې ما کتلي دي عموما چې ځوانان نشې ډېرې کوي سګرټ نسوار او دې نشو طرف ته ځوانان ځي نو زه
ستاسو د ټولو نه یو پوښتنه کومه چې څوک د ماته ووایي چې په نشو کې یوه فایده کومه یوه فایده ده یوه فایده د نشو هیڅ قسمه فایده نشته هیڅ قسمه نشې د صحت هم زیان دی د دولت هم زیان دی او د عزت هم زیان دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نشه به د یو ځل شرمئ یعنی وخت به داسې راشي چې وبه دې شرمئ نو نشې کول چې دي دا د خپل صحت سره دشمنی ده دا د خپل عزت سره دشمنی ده او دا د خپل دولت سره دشمنی ده نو کم څوک چې دغه طرف ته وي ستاسو د تعلیم یافته ځوانانو دا ذمواري جوړېږي چې هغه ته په طریقه باندې ووایي چې د دې شي تا ته هېڅ فایده نشته داسې مه کوه او موږ یو ځل په پېښور یونیورسټۍ کې ټول سټوډنټان ما د سوسایټیز راویستي او موږ به ګرځېدو ځان سره هم ډېر ښه ګلونه راغستي او چې چا به سګرټ څکل نو د هغه د لاس نه به هم سګرټ اخیستو په ډېره مینه او په احترام به مو یو ګل ورکوو موږ وایو چې دا واخله ځکه چې دا سګرټ چې دی تاسو یقین وکړئ دا درته زه بالکل نصیحت نه کوم نصیحت چې دی دا ځینې وخت کې په خلکو بد لګي خلک وایي ماړه زه ډېر پوه سړی یم ما ته ولې خلک خبرې کوي دا نصیحت نه دی دا درته زه انفارمیشن در کوم اطلاع در کوم چې د نشې د یوې نشې هم څه فایده نشته نشې چې دي دا د صحت لپاره تباهي ده د دولت لپاره تباهي ده د عزت لپاره تباهي ده نو که تاسو غواړئ چې تاسو ښه ژوند تیر کړئ نو علم حاصل کړئ هغه یو شاعر وایي علم نه پس زه تاسو ته د عمل خبره کوم نو یو شاعر اردو کې ویلی دی چې اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو میرے اندر کا انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے دا بهرنی حسن خو موږ له خدای را کړی دی دا د وجود حسن دا د مخ ښایست دا ویښته دا ټوله څه دا د خدای را کړي څیزونه دي خو دا اخلاق او کردار چې دي دا پکې زمونږ کنټریبیوشن دی نو موږ له پکار دا دی چې موږ د خپلو اخلاقو صحیح اصلاح وکړو که نه نو زمونږ د پښتون په حیثیت د مسلمان په حیثیت باندې هیڅ حق نه جوړېږي چې بیا موږ ځان ته ووایو چې زه پښتون یم او زه مسلمان یم زه دا ګڼم چې تاسو په کم عمر کې یې تاسو د کمو حالاتو نه تېرېږئ ستاسو دپاره ډېر زیات ټکنالوژیز راغلي دي د ترقۍ ډېرې موقع دي د دې نه فایده اوچته کوي موږ چې اوس زموږ په وخت کې د ټولو نه غټ ایجاد چې و نو هغه ټیپ ریکارډر و تاسو به اوس پیژنئ هم نه او د هغې نه پس کیلکولیټر و اوس تاسو چې په کم دور کې وخت تېروئ ستاسو دپاره بې شمېره سهولتونه دي د دې سهولتونو نه فایده اوچته کوئ او ټول علم زده کوئ علم په عمل کې راولئ خپل اخلاق او کردار ښایسته کوئ او که اخلاق او کردار نه ښایسته کوئ نو تاسو ته پته شته چې په دنیا کې د ټولو نه اوچت معیار د څه شي دی پته راته دنیا کې د ټولو نه اوچت معیار او د قدر وړ څه شی دی هغه د اخلاق او کردار خلک د اخلاق او کردار په وجه پیژندی شي او چې کله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق لا الله پاک فرمایي نو ورته وایي چې وانک لعلی خلق عظیم بېشکه چې ستا اخلاق د ټولو نه اوچت دي نو په دنیا کې معیار اخلاق دی که تاسو ځان ته انسانان وایئ نو د انسان دپاره اخلاق او کردار معیار دی علم زده کړئ او د خپل اخلاق او کردار د ښایسته کولو په کار یې راولئ د ځان نه د قام د وطن د انسانیت په ښېګړه راشئ دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کرے تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کرے بہر کانوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈے اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈے سوکھے ہونٹوں کے لیے گیتوں کی رنگت ڈھونڈے اے خدا جذبہ ایثار عطا کر ہم کو جو ہے گفتار وہ کردار عطا کر ہم کو ڈیرہ میرا ہماری تھینک یو سر